د غرمې په وخت په ټوله ځمکه تیاره راخوره شوه او د تیر ماسپښین تر 3 بجو پورې وه او 3 بجې عیسی په زوره چغې کړې چې ایلی ایلی لما شبکتنی چې ترجمه دا ده ای زما خدای پاکه ای زما خدایا زه دې ولې پرېښودلم. ځینې ولاړو خلکو چې دا واورېدل نو ویل چې وګوره دې اوس الیاس ته نارې وهي. نو بیا یو کس ور منډه کړه یو اسپنج د سرکې نه ډک کړ او د هغه شونډو ته د یوې چوکۍ په سر ونیولو چې ویسکي او هغه وویل اوس به وګورو چې الیاس راشي او دی راکوز کي. بیا عیسی یوه تیزه کریکه وویسته او سایه ورکړه. او د خدای د کور پرده د سر نه تر بیخه پورې په منځ دوه شوه او کم صوبهدار چې هغه ته مخامخ ولاړو نو چې هغه ولیدل چې هغه څنګه ساه ورکړه نو ویل بېشکه چې دا سړی د خدای پاک زوی و. یو څو ښځې هم هلته موجود وې چې د لرې نه تماشه کوله. په هغې کې مریم مګدلیني د کشر یعقوب او د یوسیس مور مریم او سلومي وې. نو کله چې عیسی په ګلیل کې و نو همدې ښځو د هغه تابعداري کړې وه او د هغه خدمت یې کړی و او په دې کې نورې ښځې هم وې څوک چې د هغه سره یروشلم ته راغلې وې. دا هر څه د جمعې پر ورځ وشو یعنې د تیارۍ پر ورځ د سبت نه یوه ورځ وړاندې. نو چې ماښام رانږدې شو د ارمیتیا یوسف نومې یو سړی راغلو څوک چې د جرګې یو عزتمند کس و او هغه په خپله ډېر امید سره د خدای پاک د بادشاهۍ د راتلو په انتظار و. نو په زړه ورتیا سره پیلاطوس له ورغلو او د عیسی لاش یې ترې وغوښته. پیلاطوس حیران شو چې هغه مړ شوی هم دی. نو هغه صوبهدار راوغوښته او تپوس یې ترې وکړه چې هغه مړ دی او که نه. کله چې هغه د صوبهدار نه خبر شو چې هغه مړ دی نو هغه یوسف له اجازت ورکړه چې لاش یې یوسي. بیا یوسف د کتان کپړه په بیه واغسته او د هغه لاش یې د سولې نه راکوز کړ او کفن یې کړ او په کنستې شوي قبر کې یې کېښوده او یو لوی کاڼی یې د قبر خولې ته راورغړولو. او مریم مګدلیني او د یوسیس مور مریم هغه ځای ولیده په کوم ځای کې چې هغه کېښوده